د قرآن کریم درو اویم سورت المزمل سورت دی. دغه سورت مکی یعنی د هجرت څخه مخکې نازل شوی دی. 20 آیات او 2 رکوع لري. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د الله جل جلاله چې ډیر زیات مهربان او پورا رحم کوونکی دی. یا ایها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ای پجامو کی ځان رانغشتون کې او پیچون کې پیغمبره ودرېږه ولمانځه ته په شپه کښې مګر لږ حصه مه درېږه. یعنی کفار که تا ته دغه القاب درکوي، تا ته په شاعر وایي او یا تا ته په داسې لقبو وایي، نو ته مه غمجن کېږه او ولاړ سه د الله جل جلاله ولمانځه ته لمونځ وکړه او د دوی پر دغو خبرو باندې صبر وکړه. او دغه درېدل د لمانځنو یا خو نیمه شپه پر لمانځه باندې ودرېږه او یا کموالي وکړه تر دغه نیمې شپې او یا تر دغه نیمې شپې لږ څه بلابودوالي وکړه او د الله جل جلاله کتاب قرآن کریم ووایه په تجوید سره، یعنی په قراره او آرام وقفه سره یې ووایه. نو مطلب دا سو چې دا شپه ګواکې پر 6 ساعته باندې تقسیم که، یا خو نیمه شپه عبادت وکړه چې 3 ساعته ځینې جوړیږي، یعنی نیمه شپه په عبادت باندې مصروف او مشغوله واوسېږه، او یا تر ډېر لږ راکم که، یعنی که شپه 6 ساعته سي نو تر نیمایي راکم، یعنی 2 ساعته د الله جل جلاله عبادت وکړه، او یا تر نیمایي شپې ور بلابود که، یعنی که چیرې شپه 6 ساعته سي بالفرض نو بیا ته 4 ساعته د الله جل جلاله عبادت وکړه چې دا ترجمایي یو څه بلابود دی. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا. بېشکه موږ غورځون کې یعنی نازلون کې یو پر تا باندې د یو داسې کلام چې هغه دروند کلام دی. یعنی که څه هم دغه د شپې راپورته کېدل او تهجد لمونځ کول دا لږ سخت کار دی، لیکن د دې سره سره موږ دا اراده لرو الله جل جلاله وایي چې در دې لا هم یو دروند کلام پر تا باندې نازل کو او په هغه کې به د دین د اشاعت دپاره، د دین د پرمختګ دپاره وسلوال جهاد پر تا باندې فرض کو او هغه کې ډیر مشکلات او مشقتونه دي. نو په کار ده چې ته د دې قیام اللیل یعنی د شپې د لمانځه سره دغه مشقت ګاللو سره هغه د جهاد سره هم اشنایي پیدا کې او هغه ته آمادګي ونیسې. یقینا لمانځه ته د شپې پورته کېدل دا د نفس او د انسان دپاره یعنی د خپلو خواهشاتو در پښو لاندې کولو او کنټرولولو په اعتبار ډیر سخت او قوتناکه دی، او په اعتبار د قول یعنی د قرأت ویلو هم ډیر سم او برابر دی، ځکه چې په شپه کې راپورته کېدل دا ښه د فراغت وخت دی او په دغه وخت کې قرأت او دعاګانې ویل په ډیر ښه صورت سره ترسره کېدلی شي. نو بېشکه تا لره ای محمد صلی الله علیه وسلم په ورځ کښې زیات مصروفیتونه او اوږده مشغولتیا ده، یعنی د ورځې ستا مصروفیتونه زیات دي، نو ته د شپې و خپل رب جل جلاله ته دومره عبادت کوه څومره چې تا ته امر کړل سوی دی. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. نو ای پیغمبره ته د خپل رب جل جلاله نوم یادوه، د نامه یادولو ته یعنی دوام ورکړه، او همدغه الله جل جلاله ته د بل هر شي څخه راجلا سه په ښه کامل جلا کېدلو سره. او الله جل جلاله رب دی د مشرق یعنی د لمر ختلو او د مغرب یعنی د لمر لوېدلو، یعنی د مشرق او د مغرب رب دی. داسې الله جل جلاله نسته لایق د عبادت او معبود مګر همدغه یو الله جل جلاله دی په ټول عالم کې. نو دغه الله جل جلاله ونیسه کارسازه او دغه ته ادامه ورکه، یعنی یوازې او یوازې د یو الله جل جلاله و طرف ته توجه وکړه. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما.
نو صبر وکړه ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر هغه خبرو باندې او پر هغه القاب باندې چې دی تا ته وایي او ته دی پرېږده پرېښول نیک یعنی دی پر سمه صحیح طریقه باندې پرېږده خپل دعوت ورته کوه یعنی خپل دعوت او تبلیغ ورته کوه خو د دې سره سره د دې پر هغه خبرو او هغه ضررونه چې تا ته یې رسوي پر هغه باندې صبر وکړه او الله جل جلاله وایي پرېږده ما او هغه کسان چې درواغ کوونکي دي چې خاوندان د نعمت دي یعنی دې ته الله جل جلاله نعمت ورکړی دي او پر دغه نعمت باندې دوی مغروره دي نو ته دې پرېږده او دوی ته مهلت ورکړه یو لږ وخت بېشکه چې الله جل جلاله وایي زموږ په نیز یعنی زموږ سره زنځیرونه دي درانه او داسې زنځیرونه دي د قیامت په ورځ چې هغه به اور سوځونکي وي او همدارنګه الله جل جلاله وایي د قیامت په ورځ به زموږ په نیز داسې خوراک به هم وي چې د دې په سونو پورې به هغه مشتې وي یعنی داسې خوراک به وي چې هغه د مشلولو خاوند وي او زموږ په نیز دردناک عذاب هم دی الله جل جلاله وایي نو ته صبر وکړه او خپل دعوت کوه او زموږ په نیز عذاب دردناک هم سته يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا هغه ورځ چې وشوري یعنی ولړزیږي د مځکه او غرونه به هم ولړزیږي او دا غرونه به داسې سي لکه هغه شګې چې روانې سوي وي یعنی دا غټ غټ غرونه به داسې سي لکه هغه شګې او هغه ډبرې چې روانې سوي وي یعنی دونه ذره ذره او کوچنی کوچنی به سي او دا کار به د قیامت په ورځ کیږي نو الله جل جلاله وایي بېشکه موږ رالیږلي دي و تاسو ته یو رسول چې محمد صلی الله علیه وسلم دی به شاهد وي ستاسو پر اعمالو باندې کوم اعمال چې تاسې کوئ داسې به شاهد وي لکه څنګه چې موږ استولی و فرعون ته زموږ رسول موسی علیه السلام نو فرعون نافرمانی وکړل د خپل رسول یعنی د موسی علیه السلام نافرمانی وکړل او داغه خبره یې ونه منل نو الله جل جلاله وایي موږ فرعون ونیوی داسې نیول چې ډېر سخت نیول و یعنی غرق تباه او په هلاکت مو ورسوي فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا نو ای مشرکانو که چیرې تاسې خپل کفر او شرک ته ادامه ورکوي نو خپل ځانونه د داسې ورځې د عذابه څخه څنګه تاسې ساتئ چې د ډیرو سختیو په خاطر باندې ماشومان او هلکان هغه سپینږیري ګرځول کیږي یعنی دومره سخته ورځ را روانه ده د هغې ورځې څخه به تاسې څنګه ځان وساتئ که چیرې تاسې خپل پر کفر او شرک باندې پاته سئ او دوام ورکوي نو دا داسې یو ورځ ده چې اسمان به پکښې چاودېدونکي او وبه چې وي ای مشرکانو د قیامت قیام او د قیامت راتلل دا د الله جل جلاله وعده ده چې الله جل جلاله دغه وعده پوره کړل سوې ده او دا داسې یقیني ده لکه پوره کړل سوې چې وي نو داسې راتلل حتمي او لازمي دي إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا بېشکه دغه آیاتونه د قرآن کریم دا یو نصیحت او پند خلکو ته نو هر هغه څوک چې اراده کوي نو ودې نیسي و خپل رب ته لاره یعنی د هدایت پر لار دې روان سي او اسلام دې راوړي إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. یقینا ستارب جل جلاله پوهیږي اے محمد صلی الله علیه وسلم چې بشک ته د شپې 2/3 ته نږدې یعنی شپه 3 حصے کې 2/3 هغه ته قیام الليل یعنی د شپې عبادت کې او یعنی مایش په عبادت کوي او یا د شپې و 3 عبادت کوي لکه څنګه چې تا ته توصیه سوی او امر سوی او هغه ته کوي او د هغو کسانو څخه یو ډله هم دا کار کوي کوم چې ستا سره صحابه کرام دي یعنی هغه ستا ملګري هم دغه ستا سره دغه عمل د الله جل جلاله د امر مطابق کوي. حال دا چې یوازې الله جل جلاله شپه او ورځ اندازه کوي یعنی الله جل جلاله هغه ذات دی چې شپه وژدوي او لنډوي کله شپې وژدي وي او کله بیا لنډې وي. نو الله جل جلاله په دې باندې ښه خبر او پوهېدی چې یقینا شان دادی چې تاسو هیڅ کله دغه د شپې عبادت تر خپل کنټرول لاندې نسی راوستلای. نو الله جل جلاله پر تاسو باندې په دې تخفیف سره رجوع وکړل او د قیام الليل یعنی د شپې عبادت در څخه ساقط کړي. نو تاسو د شپې د عبادت یعنی قیام الليل دون د عبادت کوي څومره چې تاسو ته اسانه وي. الله جل جلاله په دې خبره باندې پوهېدی او خبر وو چې یقینا شان دادی چې پراتلونکو کې بستاسي ځینې کسان مریضان وي او ځینې نور به په مځکه کې په داسې حال کې سفرونه کوي چې د الله جل جلاله د لوی فضل څخه یعنی د حلال مال څخه یو شی حاصلوي او ځینې نور به د الله جل جلاله په لار کې هغه جنگ یعنی جهاد کوي. نو تاسو د شپې عبادت یا د قیام الليل د لمانځه څخه دومره وخت لمونځ کوي څومره چې تاسو ته اسانی وي او تاسو فرض منځونه ودروي یعنی فرض منځونه کوي او زکاتونه ورکوي او تاسو الله جل جلاله ته نیک قرض ورکوي یعنی مالی جهاد کوي او هر شی چې تاسو د خپل ځانو د پاره مخ کې استولې دي هر خیر چې وي هغه به الله جل جلاله په نیز باندې د عوض په اعتبار ډیر بهتر پیدا کوي او د اجر په اعتبار او د ثواب په اعتبار به ډیر لوی تاسو پیدا کوي. یعنی الله جل جلاله به هم عوض درکې او هم به لوی اجر درکې او تاسو د الله جل جلاله څخه د خپل ګناهونو مغفرت او بخښ غواړي. یقینا الله جل جلاله بخښونکی او ډیر مهربان ذات دی.